الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، د تیر جمعو سمستاسو حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت سلسله روانه کړې وه، خو زما د سفر په خاطر باندې پاغي کې یو څو جمعې تعطل راغلی. د نن څه وروسته زه یو ځل بیا ستاسو حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت او د سیرت د سلسلې یو حصه ایږدم چې د هغې تعلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معجزاتو سره دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معجزات دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د تصدیق ښکاره دلایل بلل کېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی د دې عالم او د دې انسانیت د هدایت دپاره راستولی و. دا عالم او دا انسانیت د دوو شانو څخه عبارت دی، یو د هغې روح دی، یو د هغې جسم دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روح او د جسم د دواړو د هدایت دپاره راستول شوی و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د هدایت د روح او د جسم د دواړو د هدایت دپاره راستول شوی و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په روحاني عالم کې په روحاني دنیا کې ځان له معجزې وي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جسمانی عالم کې ځان له معجزې وي، چې په روحاني دنیا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هدایت ذریعه بلل کېدل، او په جسمانی عالم کې هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هدایت ذریعه ګرځېدل. د روحاني عالم پر بنیاد باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی معجزې وي چې هر چاته به هغې معجزې ښکاره سولې، نو بیا به هغې ته الله تعالی ضرور د هغې معجزو په لیدلو باندې هدایت ور نصیب کوي. چې کم چاته به الله تعالی زنده روح ورکړی و، او کم چاته به الله تعالی ژوندی زړه ورکړی و، هغې چې به کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه روحاني معجزې ولیدلې، نو بیا به هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تصدیق او د نبوت د صداقت برملا اعلان کوي. په هغې روحاني معجزو کې یوه معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښایسته سترګې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک جبین او تندی و، چې کوم چاته به الله تعالی زنده دل او ژوندی زړه ورکړی و، د هغې چې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر جبین او پر سترګو مبارکو باندې نظر ولګېدی، د هغې د خولې سبب اختیاره د لا اله الا الله د تصدیق او د کلمې ندا پورته کېدله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته راغلی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته د یهودو یو لوی عالم عبدالله ابن سلام رضی الله عنه راغلی. هغې صرف په دې امتحان باندې راغلی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وویني چې دا څنګه انسان دی او دا څنګه سړی دی. هغې د خپل آسماني کتاب او د خپل دین د آسماني کتابو کامل عالم انسان چې کله مدینه منورې ته راغلی، او د هغې سره خپل ملګري ورسره دي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته چې را حاضر سلو، چې کله سترګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر جبین باندې ولګېدې او سترګو باندې د پیغمبر علیه السلام ښایسته سترګې ولیدلې، نو د خولې سې بې اختیاره دا ندا او آواز پورته سو. ملګرو ته وایي یا ایها الناس ان هذا الوجه لیس بوجه کذاب، ای خلکو دا مخ درواغجن مخ نه دی،
هغه صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخ او د سترګو مبارک په لیدلو باندې پر هغه ځای باندې پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کلمه ویله او د پیغمبر علیه السلام پر نبوت ایمان راوړل. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی عجیب نورانیت ورکړو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله عجیب حسن ورکړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیب شایستو چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام سونه سي در قیامت پورې چې څومره انسانان دي په ټوله انسانیت کې الله تعالی چاته داسې حسن او شایست نور کړی لکه پیغمبر علیه السلام ته. حسن او شایست څه ته وایي؟ حسن او شایست دې ته نه وایي چې د دې رنګ سپین دی، د دې رنګ سور دی، د دې رنګ غنم رنګ دی، د دې رنګ ژړ دی. شیخ ابو علي ابن سینا رحمه الله لیکلی دي چې حسن او شایست دې ته ویل کیږي چې د انسان د بدن اندامونه متناسبي، چې څومره قد او قامت د هغې په مناسب باندې د انسان سری، چې څومره د سر کوپړۍ د هغې په مناسب د انسان سترګې، د انسان خوله او د انسان د پزې او د بدن د اندامو جوړونه مناسبي. حسن دې ته ویل کیږي. هغه وایي چې کله د سیرت پر کتابو باندې سړی نظر واچوي، پر شمایلو باندې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن د اندامو ذکر پکښې دی، د سړی به دا عقیده جوړه سي چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام سونه سي در دیوسه پورې الله تعالی داسې متناسب الاعضاء انسان نه دی پیدا کړی لکه پیغمبر علیه السلام چې الله څنګه پیدا کړی. او زموږ د عقیده ده چې د اوس سونه سي در قیامت پورې هم الله تعالی داسې انسان نه پیدا کوي چې د هغې اندامونه داسې متناسبي لکه د پیغمبر علیه السلام اندامونه چې څنګه متناسب وو. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی داسې حسن او جمال ورکړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی روښانه جبین او تندی ورکړی. پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی نورانی زندگی ورکړی و چې د هغې په لیدلو باندې د ژوندي روح والا انسانان دستي د پیغمبر د نبوت د کلمې اقرار او تصدیق ته تیارېدل. حضرت عایشه مبارکه چې د هغې حالات بیانوي، یا حضرت حسان ابن ثابت چې د هغې شکل ته ګوري. حضرت حسان ابن ثابت سوئی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ كَمَا أَنَّكَ تَشَاءُ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيكَ غَيْرُ مُنْقَسِمِ. اے پیغمبره چې څنګه الله پیدا کړی داسې شان زما سترګو نه دی لیدلی، چې څنګه الله پیدا کړی داسې بچی در اوسه مور دنیا ته راوړی نه دی. خلقت مبرأ من کل عیب، الله د هر عیب څخه داسې صفا کړی. خلقت کما انک تشاء، لکه ستا زړه چې څنګه غواړي، ستا اراده چې څنګه وي او ستا غوښتنه چې څنګه وي، الله تعالی په هغه شکل باندې پیدا کړی. حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور زنانه ده او دا قانون دی چې صاحب البیت ادرا بما فی، د کور مالک د کور په حالاتو د نن در هر چا ډیر خبري. حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر په زندگی در هر چا ښه خبره ولا. هغې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه وایي؟ ولنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء فشمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ای الله ماتم یو لمر په نصیب را کړی دی او دی اسمانو تم الله تعالی یو لمر ور کړی دی. زما لمر د اسمانو د لمر سره ډیر حسین او ډیر شایسته دی. د اسمانو لمر د سهار سره ورسته راخیږي او دنیا روښانه کوي، او چې کله ماخستن سي د اسمانو لمر غایب سي، تاسو راسه زما د لمر حسن وګورئ چې هغې څنګه رڼا کوي او څنګه ننداره کوي. حضرت عایشه مبارکې سے په کور کې ماخستن ستن ورکه ده او دا سرګردانه د پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي سره آلی. ورته عایشې ولې سرګردانه یې؟ ورته زما ستن ورکه ده او په حجره کې تیاره ده نه پیدا کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل مخ د څراغ په شکل ورته نسی، د پیغمبر په شغلو کې حضرت عایشه مبارکه اغستن راپورته کوي. حضرت عایشه مبارکه ورته وی لواحی زلیخا لو رأینا جبینه، د زلیخا سره چې کومې زنانې هم نشینانې وې، هغې چې د حضرت یوسف علیه السلام حسن ولیدی، د حضرت یوسف علیه السلام د حسن په لیدلو سره هغې د میوې بجایه پر دې ګوتو باندې چړې راکشولې، په دې نه پوهېدل. لواحی زلیخا لو رأینا جبینه
چې زبدي پیغمبر ته الله کوم شایسته جبین ورکړی دی که هغه زنانو دا شایسته جبین لیدلی وی لأثرن بقطع القلوب علی الید هغې به د لاسونو بجای پر دې زړه باندې چړې راکش کړي وی هغې به پر هغه ځای باندې ختم سوي وی هغې به پر هغه ځای باندې خپل ځان مرګ ته پیش کړی وی ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه روحاني معجزه هغه د پیغمبر علیه السلام شایسته رنګ و چې کوم چاته به الله تعالی ژوندی روح ورکړی و چې کوم چاته به الله تعالی حقیقت پسند زړه ورکړی و چې هغې به صرف د پیغمبر علیه السلام مبارک تندی ولیدی نو هغې به دستي د لا اله الا الله د کلمې چیغه پورته کوله یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې څخه د قرآن کریم یو څو آیاتونه اورېدل د قرآن کریم یو څو آیاتونه د پیغمبر د خولې څخه اورېدل دام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روحاني معجزه وله ولید ابن مغیره دا په قریشو کې ډېر مشر سړی او ډېر د فراست خاوند او د شعر و شاعرۍ سره ډېر اشنا او ولد سړی و قریشو ولید ابن مغیره دې ته راواستوی چې ورسه د پیغمبر علیه السلام مجلس ته ورسه د هغې د خولې څخه د قرآن آیات واوره او دا حال مشترکه چې دا شعر دی ایا دا جادو دی ایا دا کهانت دی په کم شکل دا سړی دا خبرې کوي دغه ته څه بولې د دې معلومات مشترک پیش کړه ولید ابن مغیره چې کله د پیغمبر علیه السلام مجلس ته راغلی او د مجلس په یو کنج کې ناست دی پیغمبر علیه السلام باندې مکه مکرمه کې صحابه ملګري راټول دي نو پیغمبر علیه السلام هغې ته یو څو د قرآن آیاتونه تلاوت کوي د چې د قرآن کریم آیاتونه واورېدو بری دا سر د شرمه څخه ښکته ونیوی بس دغسې د څه ویلو بغیر به راووتی د باندې ولاړ چې خپل قوم ته راغلی قوم دستي ورته راغلی ول څنګه خبره وه هغې ورته ویلی خلکو زما د په رب د کعبې قسمي چې دا شعر نه دی زه د شعرونو سره ډېر اشنا و ولد یم دا سحر او جادو نه دی دا کهانت نه دی چې کم کلام د دې سړي د خولې څخه ما واورېدی چې دې کې کم روحانیت دی په دې کې کم نورانیت دی په دې کې کمه شیریني او لذت دی ما د دنیا په کلامونو کې در اوسه نه دی اورېدلی ورته یې خلکو دا د دوکې څخه ځان وباسئ دا کلام د مغلوبیت والا کلام نه دی دا کلام ضرور یو ورځ غالبه کېدونکی کلام دی نو چې هر څومره به سخترین معاندو چې هر څومره به سخترین ضدي انسانو چې د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې څخه به د قرآن کریم څو آیاتونه واورېدل نو هغې به دستي سر د شرمه څخه کښته کوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت اقرار به یې کوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اکا زوی حضرت جعفر رضی الله عنه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر محبوب انسان حضرت ابو هريره رضی الله عنه به ویل چې د پیغمبر په ټولو خاندان کې د پیغمبر څخه وروسته بهترین انسان حضرت جعفر د حضرت علی رضی الله عنه ورور او د غریبانو مسکینانو سره ډېر احسان کوونکی او د لقب ابو المساکین د مسکینانو پلار چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته هجرت کوي د هغې څخه مخکې مسلمانانو یو ځل هجرت حبشې ته وکړي چې کله د کافرانو د ظلم او د ستم څخه ډېر تنګ رالل نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حبشې و طرف ته د هجرت اجازت ورکړي چې کوم مهاجر د مکې څخه ولاړو حبشې ته په هغې کې مشر حضرت جعفر رضی الله عنه چې کله مسلمانان حبشې ته رالو نو قریشو دستي مشوره وکړه او یو وفد یو ډله یې جوړه کړه هغه یې د حبشې بادشاه ته ور واستول چې دا خلک زموږ د ملک څخه تښتېدلي دي زموږ په ملک کې خرابي جوړه کړې ده او ستا ملک در خرابوي نو دا خلک د دې وطنه صبر ته وباسه چې کله د قریشو وفد د حبشې بادشاه له راغلی او د دې مهاجرو شکایت یې پیش کړي نو د حبشې بادشاه دستي د دې مهاجرو په خپل ملک کې تلاش وکړي چې دا څنګه خلک دي تاسو پیدا کړئ ما ته راولئ چې زه لږ پوښتنه ځینې وکړم چې کله مسلمانان په حبشه کې پیدا شول د مسلمانانو مشر حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت جعفر رضی الله عنه د نجاشي چې د حبشې بادشاه و هغې تفیس د حبشې بادشاه د حضرت جعفر رضی الله عنه سره ډېر مجلس وکړ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام متعلق ډېر معلومات وکړل چې هغې ته کومه خبره کوي هغې تاسو ته کم امر کوي هغې د کم عمله څخه تاسو راګرځئ هغې په ستاسو په مابین کې زندگی څنګه تیروي آخر خبره در دې نوبته راله چې حضرت جعفر رضی الله عنه ته پر هغې باندې الله تعالی یو آسماني کلام را نازل کړی دی
د حبشې بادشاه حضرت جعفر رضی الله عنه ته وایي ته ماته د هغې آسماني کلام یو څه حصه تلاوت کا، هغه څنګه کلام دی؟ نو حضرت جعفر رضی الله عنه هغه ځای کې د سوره مریم یو څو آیاتونه ورته تلاوت کوي. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. چې کله یو څه آیاتونه روانېږي هغه د حبشې بادشاه سر کښته کوي د ډېره حیرت او د ډېر حیرانتیا څخه آخر بېهوشي ته ورسېدی. هغې چې کله آیاتونه ختم کړو د حبشې بادشاه چې سر راپورته کوي باره قریشو ته وایي زما دې په رب د کعبې قسم چې دا هغې کلام دی مشابه دی، دا د هغې کلام غوندې کلام دی چې کوم کلام پر موسی علیه السلام راغلی دی. دستی پر هغه ځای باندې د دې کلام په اورېدو سره پر پیغمبر علیه السلام باندې غایبانه ایمان راوړی او هغې قوم ته دستی د تحفې په شکل باندې یو زنانه ام حبیبیه زموږ د ټولو مؤمنانو مور ده، د هغې نکاح غایبانه په حبشه کې د پیغمبر علیه السلام سره وتړله او 15,000 دراهم یې د ځانه څه مهر ادا کړي او هغې د تحفې په شکل پیغمبر علیه السلام ته راواستوله. چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه هغې او هغې ملګرو هغه زنانه راوستله، غالبا دا د خیبر د فتح وختلو او د خیبر فتح په مدینه منوره کې په 9 کال د هجرت باندې راغله. نو پیغمبر علیه السلام حضرت جعفر ته راغلی، نو حضرت جعفر رضی الله عنه دا واقعه ورته بیان کړه. نو بیا پیغمبر علیه السلام اودس وکړي، د اوداسه څه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړي او د لمانځه څه وروسته دعا کوله اللهم اغفر للنجاشي، یا الله نجاشي ته مغفرت وکړه او صحابه به پر هغې باندې امین وایي. نو زما مقصود دا و چې د پیغمبر علیه السلام په روحاني دنیا کې 2 معجزې وي. یوه معجزه د پیغمبر علیه السلام مبارک شکل و چې چا به ولیدی، چې کم چاته به الله تعالی په زړه کې ژوند ورکړی و، چې کم چاته به الله تعالی ژوندی روح په نصیب ورکړی و، چې هغې به کله د پیغمبر علیه السلام مبارک سترګې ولیدلې نو بیا به بې اختیاره د هغې د خولې څخه د اسلام د صداقت نعره پورته کېدله. او دویمه معجزه روحانی د پیغمبر علیه السلام هغې د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې څخه د قرآن کریم د څو آیاتو تلاوت اورېدل. چې کم چا به د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه د قرآن کریم د څو آیاتو تلاوت واورېدی نو بیا به هغې بلا اختیاره د پیغمبر علیه السلام د نبوت و تصدیق ته تیارېدی او د قرآن د حقانیت تصدیق د هغې اواز به دستي هغې پورته کوی. لیکن چونکه پیغمبر علیه السلام هغې صرف د روحانی هدایت دپاره نو د جسمانی هدایت دپاره هم ولو او چې کوم چاته به الله تعالی ژوندی روح نه ورکړی د هغې په روح کې به ژوند او نورانیت نه و، نو هغې ته به بیا پیغمبر علیه السلام جسمانی معجزې پیښولې او د جسمانو معجزو په شکل باندې به هغې اسلام راوړلو ته تیارېدی. ځکه د پیغمبر علیه السلام داسې نورانی مبارکه زندگی وه چې د پیغمبر علیه السلام هر عمل معجزه وه. چې کله به پر مځکه باندې روانو پر سر به ورېځ ورسره روانه وه هغې به پر پیغمبر علیه السلام سایه جوړه کړې وه. چې پر کومه لار به تېرېدی په هغه لار کې چې به څومره کاڼې و څومره بوټي و د هغه کاڼو د بوټو څخه به د صلات و د سلام ندا راپورته کېدله. حضرت جابر رضی الله عنه وایي ما استمع شجر ولا حجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. چې څومره درختې به پر دې لار باندې ولاړې وي، چې څومره ډبرې به پر دې لار باندې پرتې وي، موږ به د هغې ټولو متعلق د هغې ټولو اوازونه به موږ اورېدل چې هغې به دا نارې کولې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. نو چونکې د پیغمبر علیه السلام معجزې بېشماره ولې قریش د پیغمبر علیه السلام د مقابلې کولو په خاطر یو ورځ د ځانه سره دا فیصله وکړه چې موږ خو د معجزاتو ته د جادو په نظر باندې ګورو، چې کله درخت دته سلام کوي، چې کله کاڼی دته سلام کوي، چې کله غر دته سلام کوي، دا ټول موږ جادو بولو او دا سړی زموږ نظر بند کړی دی او دا صرف پر موږ باندې نظر بندي ده. د خپل مابین کې دا مشوره سره کوي چې راسئ د دې سړي مقابله به په کم شکل کوو. نو آخر د ځانه سره دا فیصله وکړه چې د دې سړي ته به داسې خبره کښېږدو
چې هغې د اسمانه سره کار لري، د مځکې سره کار نه لري. ځکه پر مځکه که د ده جادو چلیږي نو در اسمانه پورې د ده د جادو اثر نسي رسېدلی. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل چې موږ ستا د نبوت تصدیق هلته کوو چې ته به موږ ته یو آسماني معجزه راښکاره کوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل تاسو څنګه آسماني معجزه غواړئ؟ نو هغې ورته ویل چې په اسمان کې سپوږمۍ ده، موږ دا غواړو چې دا سپوږمۍ په اسمان کې ځله دوه ځایه سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې د هغې معجزې فرمایش قبول کړي. د 14 د سپوږمۍ شپه ده، د قریش ټول مشران راجمس، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره دی. د شپې په نیمایي کې جبل ابو قبیس ته راپورته سو. حاجانو لیدلی دی صفا او مروه چې د بیت الله ده، د دې سره چې متصل کوم غټ غر دی دې غره ته جبل ابو قبیس وایي. دا هغه غر دی چې د مځکې پر مخ باندې اولنی پر ټوله کره د مځکې دغه غر الله تعالی ایښی دی. او دا هغه مبارک غر دی چې کله نوح علیه الصلاة والسلام طوفان راغلی او بیت الله د بیت المعمور په شکل باندې اسمانو ته پورته سوله، نو الله تعالی حجر اسود په دې غره کې خوندي کړه. نو د دې غره سر ته راپورته سو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قریشو څخه د 2 رکعته لمانځه کولو اجازت وغوښتی. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 رکعته لمونځ وکړي د الله تعالی حضور کې دعا کوي، یا الله زما د نبوت د تصدیق معامله ده او دا خلک زما نبوت په دې شکل باندې مني چې زما معجزه ښکاره سي، او زما معجزه دا ده چې سپوږمۍ ځله دوه ځایه سي. نو حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام جبل ابو قبیس ته رارسېږي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې الله پیغام دا راکړي چې پر سپوږمۍ باندې اوس ستا حکومت دی، چې ته څنګه وایې هغسې به کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خپله ګوته سپوږمۍ ته داسې کوي، دا سپوږمۍ ځله 2 حصې سوه ځله ولاړه او ټول قریش ورته ګوري. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام قریش ته وایي اشهدو اشهدو، تاسو ګواه اوسئ، تاسو پر دې ګواه اوسئ چې زه د الله تعالی رسول یم او زما څه وروسته دې نظام ته بل رسول الله تعالی نه راوستی. لیکن قریش چونکې په هغې کې بعضې انسانان ازلي کم قسمت وو، د هغې په نصیب کې د ایمان قبلول او د ایمان راوړل نه ولو. هغې بیا د خزانه سره دا خبره وکړه چې شاید دا به جادو وي. لیکن دی چې کم حقیقت پسند خلک وو هغې ورته ویل چې ګوره په زموږ پر سترګو باندې به جادو کړی، پر ټوله نظام باندې جادو نسي کولی. تاسو چې د بهاره څخه کومې قافلې راځي د هغې قافلو والا اوسه پوښتنه وکړئ، د هغې قافلو والا څخه پوښتنه وکړئ چې کومې قافلې والا راځي د هغې څخه به موږ معلومات وکړو او هغې پر لرې وتلو باندې را روان دي چې د هغې او مختم سپوږمۍ 2 ځایه سوه او که نه سوه. نو چې کله څه زمانه بعد د دې قافلې د شام او د یمن څخه د تجارت را ورسېدې نو دوی د هغې څه معلومات وکړئ. هغې به هم ورته ویل چې په پلانکۍ ورځ موږ اسمان ته کتل او په اسمان کې سپوږمۍ ځله 2 ځایه سوله. لیکن چې د کم چا په زړه کې الله تعالی د ایمان صداقت نه و ایښی، هغه کم قسمت و د هغې باوجود بیا ایمان ته نه سو تیار. قرآن کریم وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې رالی، د پیغمبر د معجزې په شکل په اسمان کې سپوږمۍ سره 2 ځایه سوه. وان یروا آیة یعرضوا، دی خلکو چې به د پیغمبر هره معجزه ولیدله دی به بیا مخ اړوي ویقولو سحر مستمر، دی به د ځانه سره دا فیصله کوله چې دا ډېر قوي جادو دی، د دې جادو اسمان باندې هم چلیږي، د دې جادو پر نورو مځکو هم چلیږي، د دې جادو د مځکې هرې حصې ته ځان رسوي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزه اسماني معجزه وه، او دا اسماني معجزه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاصیت و بل چاته الله تعالی نه ورکړي. یو خو ځکه اسمان باندې لوړه معجزه ښکاره کول دا د انسان د صداقت ډېر لوی دلیل کېدی سي، او دغه د صداقت لوی دلیل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نصیب کې و. او دویم د دې وجم دا وله چې قریش ډېر عقلمن خلک او هغې ځانونه ډېر عقلمن او دانا انسانان بلل. نورو قومونو د خپلو انبیاو څخه دغه معجزه نه وغوښتې، لیکن قریشو د پیغمبر علیه السلام څخه دا معجزه وغوښتله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه معجزه پیش کړه. بعضې محدثین وایي د دې وجه دا وله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټولو انبیاو کې موږ ته آخرنی نبی قریب نبی دی،
او سپوږمۍ په آسماني کرو کې در ټولو څخه قریبه کوره ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې قریب او په دې نزدېکت کې د سپوږمۍ سره ډېر مناسبت نو ځکه محدثین لیکي چې د پیغمبر علیه السلام د معجزې اثر پر سپوږمۍ باندې ښکاره سو او د نورو انبیاو د معجزو اثر پر سپوږمۍ باندې نه ولو ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقانیت او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تصدیق او د تصدیق به پیغمبر علیه السلام عجیب دلایل ښکاره کول یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې دی صحابه ور باندې راټول دي او عربي دی زمیندار او هغه سره خپل پسونه ور سره دي د خپل کشت او زمینداري سره روان دي د فاخه عمر سړی دی او غټ سړی دی او عرب چونکې د ډېرې ډبرې نیمځکې خلک ولو هغوی په زړو باندې ډېر سخت خلک ولو د هغوی په مزاجو کې ډېره سختي وله یو عربي دی هغوی د پاخه عمر سړی دی او په تن او په قد و قامت باندې ډېر غټ انسان دی صحابه د مسجد نبوي څخه د باندې هغه عربي در لاس نیولی دی د سارا سړی دی پسونه ور سره دی د خپله کشته سره روان دی برای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راوستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې صحابه کرام راټول دي هغه عربي چې ورته ودرېدی د صحابو څخه پوښتنه کوي دا څوک دی ورته دا هغه سړی دی چې کوم چا د نبوت دعوه کړې ده باره دی ورته انت الذي قلت ما تقول ورته یې سړی ته هغه سړی چې دا خبرې کوي در موږ پورې را رسېږي او د اسلام او د دین او د نوي شریعت ویناګانې کوي ورته زما دې پر رب د کعبې قسمي که زما قوم زه جلدبازه نه بللی که زما قوم زه تلوارجن نه بللی لقتلتک شر قتله ما به نن پر دې ځای باندې ستا سر په توره پاوه کړی هغه عربي ډېر تیز وږی دی حضرت عمر رضی الله عنه چونکې ډېر جذباتي انسان هغې د تورې سره راوغورځېدی د الله رسول اجازت راکړه چې ستا په مخ کې سر پاوه کړه پیغمبر علیه السلام ته عمره ته آرام سه په نبوت کې د حلم صفت لږ حلیم زه د دې سړي سره د حلم معامله کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین خبره ورته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام دعوت ورته کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره په ډېره نرمه لهجه کې خبره کوي هغه عربي د هغې کمیس دی د کمیس یې غټ لستوڼی دی په دې لستوڼي کې یو حیوان ښکار کړی دی هغه حیوان ورسره دی حیوان دی زب په عربي کې یو قسم حیوان په دې غټو ګارو کې ګرځي ځکه زموږ ستاسو په عرف کې د سمساره چې ده د هغې څه لږ غټه سمساره ده او عربو به د دې ډېر ښکار کوی او عربو به دا خوړلې اوس هم زموږ د محدثینو پر دې باندې اختلاف دی د حدیثو په کتابو کې پر دې باندې مختلف باب مستقل باب راځي باب ما جاء فی اکل لحم الذب چې آیا د ذب غوښې خوړل جایز دي که نه دي جایز نو زموږ مذهب خو جواز نه ورکوي د امام احمد بن حنبل رحمه الله مسلک دې ته لږ جواز ورکوي نو هغه اعرابي دا ذب حیوان دا سمساره غوندې حیوان دی دا یې ښکار کړی دی په دې لستوڼي کې راخستی دی باره یې دې مخ ته داسې ورو غورځوی ورته یې سړی چې در څو پورې دې دغه حیوان ستا د نبوت تصدیق نه را کړی زما دې په رب د کعبې قسم کې در هغې وخته پورې ستا د نبوت تصدیق کولو ته تیار سم چې هر څومره ویناوې راته وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بره ناست دی باره دې حیوان ته متوجه سو هغې ویشتل سوی دی هغې په وینو لړلی مړ حیوان پروت دی پیغمبر علیه السلام ورته یا زب یا زب روایتو کې راځي فاجاب بلسان فصیح هغې زب په ډېره فصیحه ژبه باندې په جواب کې ورته وایي لبیک و سعدیک ما تقولو یا زین ما فی یوم القیامه زه په خدمت کې ولاړ یم ته څه راته وایې ای هغه څوکه چې د قیامت میدان ټول په تا ښایسته دی هغه حیوان ورته وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حیوان ته وایي صحابه ناست دي هغه حیوان ته وایي من تعبد ته د چا عبادت کوې ته د چا مخلوق یې ته چا پیدا کړی هغې ورته وایي من فی السماء عرشو چې د کوم چا په اسمانو کې عرش دی او فی الارض سلطنته چې د کوم چا په مځکه کې حکومت دی او فی البحر سبیله په دریابو کې لارې دي او فی الجنت رحمته و فی النار عقابه چې د کوم چا جنت د رحمت ځای دی او جهنم د عذابونو ځای دی زه د هغه چا عبادت کوم زه د هغه چا مخلوق یم
اعرابي هم دې ته غوږ نیولی دی او ټول صحابه هم دې ته غوږ نیولی. آخر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته من انا زه څوک یم؟ هغه څه ورته وایي؟ هغه ورته انت سید رسول رب العالمین، تا سردار د رسولانو یې، ته د الله رسول او ته د الله د طرفه یو استازی موږ ته راغلی. ورته قد افلح من صدق، چې کم انسانان ستا تصدیق کوي هغوی به کامیابي ته رسیږي، وقد خاب من کذبک، چې کم څوک ستا تکذیب کوي هغوی به ناکامي ته رسیږي. اعرابي چې دا واورېدل، اعرابي ولاړ پیغمبر علیه السلام باندې را روان سو. ورته زما د الله په ذات قسمي چې زما ظاهر و باطن، زما غوښه او هډوکي او زما د بدن ټولو ویښتان ستا د نبوت اقرار کوي. ورته ما ته اجازه وکړه چې زه تا ته سجده وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دنیا کې څوک بنده و بنده ته سجده نشي کولی. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اعرابي ته کلمه وایي او د کلمې څه وروسته د لمانځه تلقین ورکوي، د لمانځه طریقه ورښیي. او د لمانځه دپاره چونکې د قرآن کریم د زده کړې ضرورت دی، نو په هغه مجلس کې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته سوره فاتحه ور زده کوي او د هغې څه وروسته سورة الاخلاص یعنې قل والله ور زده کوي. هغې چې کله قل والله واورېدله ورته یې د الله رسوله زه خو د دې مځکې باشنده یم او زما ژبه مورنۍ عربي ژبه ده او زه د دې ژبې د باریکیو سره ډېر اشنا و ولد یم او دا عجیب کلام دی په عربي کې، ما در اوسه پورې داسې فصیح او داسې ناشنا او غریب کلام نه دی اورېدلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته سورة الاخلاص دا عجیب صورت دی چې کم چاته یو ځل الله تعالی د دې تلاوت ور نصیب کړي، الله تعالی د قرآن کریم د درېیمې حصې ثواب ورکوي. چې کم چاته الله تعالی 2 ځله د سوره اخلاص تلاوت ور نصیب کړي، الله تعالی د قرآن کریم د 2 حصو ثواب ورکوي. او چې کم څوک 3 ځله سوره اخلاص تلاوت کړي، الله تعالی و دې په عملنامه کې د کامل قرآن کریم د تلاوت. هغه عربي ډېر خوشحاله وایي زموږ رب څومره مهربانه دی، پر څومره لږ عمل باندې الله تعالی ته څومره لوی انسان ته څومره لوی اجر او څومره لوی مزدوري ورکوي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت د عالمي نبوت و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام معجزات د عالمي معجزات وي. پر لمر باندې هم د هغې معجزه وه او پر سپوږمۍ هم د هغې معجزه وه، پر مځکه هم د هغې معجزات ښکاره کېدل، په اسمانو باندې هم د هغې معجزات ښکاره کېدل، پر انسانانو کې هم د هغې معجزات ښکاره کېدل، په حیوانانو کې هم د هغې معجزات ښکاره کېدل. صلح حدیبیه کې پیغمبر علیه السلام غالباً په 6 کال د هجرت باندې راغلی. د صحابه سره د مدینې منورې سره روان سو، د عمرې احرام یې وتاړی چې زه به پر بیت الله باندې به عمره کوو. حدیبیې ته چې راغلی، حدیبیه د مکې مکرمې څخه پر لږ فاصله باندې ده چې پر کوم ځای باندې بیعت الرضوان اوس. حدیبیه باندې د مازدیګر وخت دی، د پیغمبر علیه السلام سره 1500 کسان صحابه ورسره دي او د مازدیګر د لمانځه وخت دی. نو هلته د اوبو نیستي د اوبه نسته، نه د اودسو دپاره اوبه سته، نه د څښلو دپاره اوبه سته، نه د انسانانو د ضرورت دپاره سته او نه د حیوانانو د ضرورت دپاره سته. نو صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د اوبو د کمی شکایت وکړي چې د الله رسوله زموږ د اوبو د ضرورت دپاره اوبه نسته. پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي تاسو دې لښکر کې وګورئ د یو چا څه یو څه اوبه پیدا کړئ. صحابه چې کله لښکر کې تلاش وکړي د چا سره چې کوم مشکو یا د چا سره چې کوم لوښي و هغوی چې ټوله سره را وڅنډل په یو تالی او په یو لوښي کې لږ اوبه پیدا کړي، پیغمبر علیه السلام لی راوړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه اوبو کې د خپل لاس مبارک داسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې لاس څخه د دې ګوتو څخه د دې څه اوبه روانې شوې. صحابه کرام چې څومره انسانان دي د ټولو څه مخکې د اوبو د څښلو ضرورت پوره کړي. د هغې څه وروسته ټولو انسانانو په دې اوبو باندې اودس وکړي. د هغې څه وروسته 1500 انسانانو سره چې څومره حیوانان ورسره دي د هغې د حیوانانو ټول ضرورت پوره او چې څومره لوښي ورسره دي د هغې د لښکر هغه لوښي ټول په دې اوبو باندې ډک. یو صحابي د حضرت جابر رضی الله عنه څخه پوښتنه کوي، چونکې د دې روایت راوي حضرت جابر رضی الله عنه دی. حضرت جابر رضی الله عنه ته وایي تاسو په دې وخت کې څومره انسانان وست؟ هغه ورته وایي موږ په دې وخت کې 1500 کسان.
حضرت جابر ورته 1500 سکه زما د رب پر رب باندې قسمي ک په دی واکه موږ په لکونو انسانان وای لا به هم په دی وبو باندې زموږ ضرورت پر سوي وای په دی وبو کې به وزره کمای نه وای راغله. اوس محدثین لچ تاسو راسه محدثین پر دی باندې لګیا دي چې دا څنګه وبدي ایا دی وبو ته الله تعالی ډېر فضیلت ورکړي او کده زمزم وبو ته الله ډېر فضیلت ورکړي. نو عام محدثین پر دی باندې دي چې دی اوبو ته الله تعالی د زمزم د اوبو سره ډیر فضیلت ورکړي. ځکه د زمزم اوبه هغې د حضرت جبرائیل علیه السلام د وزر په وهلو باندې چې حضرت هاجره مبارکه د خپل بچی سره هلته تندې ته راله او بچی ډېر تږی شو، نو الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام راستي. جبرائیل علیه السلام ځکه په وزر باندې وایي او د هغې مځکې څخه د اوبو چشمه راغورځي. نو د زمزم اوبه دا د مځکې سره وتلي دي او دغه اوبه په صلح حدیبیه کې دا د پیغمبر د جسم سره وتلي دي. د پیغمبر د جسم چې څومره فضیلت پر دې مځکه باندې دی د دې اوبو هغومره فضیلت پر زمزم باندې دی. بعضې محدثین پر دې باندې دي چې دې اوبو ته الله ډېر فضیلت ورکړی دی که د قیامت په میدان کې د حوض کوثر اوبو ته. ډېر محدثین پر دې باندې دي چې دې اوبو ته د حوض کوثر د اوبو سم ډېر فضیلت دی. ځکه د حوض کوثر اوبه الله تعالی د فرشتو په ذریعه پیدا کړي دي او دا اوبه الله تعالی د خپل نبی په ذریعه باندې پیدا کړي دي او د دې اوبو راوتل د خپل نبی د جسم څخه الله کړي دي چې د دې پیغمبر پر فرشتو باندې څومره فضیلت دی. نو محدثین لیکي د دې اوبو د حوض کوثر پر اوبو باندې هغومره فضیلت. نو ما درته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزې وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې معجزو پر بنیاد باندې د خپل نبوت تصدیق انسانانو ته پیښاوه او چې کوم چاته الله تعالی نیکبختی په نصیب ورکړې وه چې د کوم چا الله تعالی قسمت شایسته او ښه ګرځولی و نو هغوی چې به د پیغمبر علیه السلام معجزې ولیدلې د هغې د نبوت حقانیت او تصدیق او د هغې منلو ته به دستي تیارېدی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدنه څخه چې اوبه راووتلې د هغې څښل ټولو صحابه وکړو. د هغې مثال داسې و لکه یو مشفقه مهربانه مور چې د هغې د سینې مبارکې څه شیدې د خپلو بچانو دپاره راوځي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول امت د پیغمبر روحاني بچان دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیثیت د دې ټول امت دپاره د یو مشفقې مور ولو. ځکه روایات پر دې باندې ګواه دي چې څومره مندې الله تعالی په دې نظام په دې دنیا کې پیدا کړي دي که د دې ټولو مندو محبت سره یو ځای سي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت چې د خپل امت سره څومره دی د دې مندو محبت د پیغمبر علیه السلام د محبت له سمه حساب نه جوړیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره څومره محبت دی. لکه د یوې مور شیدې هغې چې کم بچان ورودي نو هغې بچان په خپل مابین کې سره ورونه بلل کیږي او سره قریبان بلل کیږي. هغې په خپل مابین کې د محبت او د شفقت او د وسیله رحمۍ زندگی سره کوي. دغه رقم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه هغې د پیغمبر علیه السلام د بدنه څخه ټولو پر یو ځای اوبه وڅښلې نو د هغې په مابین کې اخوت رالی ورورګروي راله د هغې په مابین کې به ډېره د محبت زندگی وه. قرآن کریم صحابو ته څه وایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. دا د صحابو صفت دی چې کله به د کافرانو په مقابل کې برالو بیا به در دوی سختترین انسانان نه وو، بیا به په دومره سختی باندې هغه معرکې او مقابلې ته درېدل چې د دوی په مثال سختی به د چا په مزاج کې نه وله. لیکن رحماء بینهم چې په خپل مابین کې به مسله سره راله بیا به یو د بل د خپلو ورونو په مثل د خپلو قریبانو په مثل او د خپلو عزیزانو په مثل به یو د بل سره پر بل باندې رحم کوونکي انسانان. ځکه د دې څخه د دې امت او دا ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روحاني بچي دي او دا امت دا د خپل مابین کې ټوله یو د بل سره ورونه دي او د ورونو په مابین کې چې کوم محبت دی امت ته الله تعالی هغه محبت ورکړی دی. د دې امت د صحابو عجیبه زندگی وه. مدینې منورې ته یو صحابي رالی، مهاجر صحابي دی. هغې یو ورځ دوی وګرځېدی، د هغې د خوراک دپاره څه نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د هغې څه پوښتنه وکړه چې پرون دو نن دې خوراکه پیدا کړې ده چې هغې کله په نفي باندې جواب وکړي چې د الله رسوله نن درېیمه ورځ د ماشی نه دی پیدا کړی.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی خپلو د زنانو حجرو د حال استی ورته تاسو لږ معلوماتو کې د خوراکي د پاره څوک څستا ځکه یو غریب صحابي د مکې څخه مهاجر راغلی دی هغې نن درېیمه د شي سکنه ده کړې لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو حجرو څخه په نفي باندې جواب راغلی چې زموږ په ټولو حجرو کې د خوراک یوه ځله نشته. اخر یو انصاري صحابي دی هغه یې راوبالی ورته دا ستا ورور دی مهاجر دی راغلی دی او دا به نن در سره بیایې خپل کور ته دا به ستا په کور کې میلمه یي. انصار په خپل غریب خلکو د هغې سره څه نه هغه انصاري چې کله کور ته راوستی نو دی دروازې ته ودرېدی دی کور ته راننوتی انصاري زنانې ته وایي څه سته که نسته کور کې مې د رسول الله میلمه راوستلی دی هغه ورته په کور کې لږ شی شته هغې ته زم په انتظار یم هغې ته تم په انتظار یې هغې ته بچیان ټول په انتظار دي لږ شی چې هغې د یو سړي و دوو بس کېږي بس دی هغه زنانې ته وایي چې میلمه را سره دی او د دې میلمه متعلق به نن ایثار و قرباني وکړو ورته دا میلمه چې کله ما کښېناوی ورته نوي مې اسي بیا دا بچان په یو شکل باندې بېدکه په یو بانه باندې او واطفئ السراج او چې موږ کښېناستو څراغ په یو بانه باندې مړ کا وقرب الطعام الى الضيف دا خوراکه میلمه ته رانږدې که موږ به ورته کښېنو دا خوراکه به د میلمه وخوري چې کله دی د هغه میلمه سره کښېناستې زنانې نفقه ورته کښېښوله هغه ماشومان یې ډېر وځنډول هغې د ځنډ په شکل دغسې وږي بیده کړل او دی د هغه میلمه سره ناست دی د میلمه ګمان دا دی چې دی یې خوري لیکن چونکې تیاره ده دی نه ورسره خوري هغه خوراکه یې ټوله په میلمه باندې وخوړله هغه انصاري صحابي د خپلې زنانې او د خپلو بچیانو سره شپه په لوږه باندې تېره کړه سهار لمانځله چې کله د میلمه سره راغلی په اول صف کې ناست دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمانځه سلام په وګرځاوی باره ورته سړی د شپې عمل دی الله ته دومره خوښ سلو چې په شپه تاو خپلې زنانې او خپلو بچیانو په کومه لوږه کې تېره کړله او چې د کور څه نفقه وه هغه تا په یو غریب باندې وخوړله هغې عمل دی الله ته دومره خوښ سلو چې الله تعالی د عرش څخه جبرایل راواستوی او ستا صفت الله تعالی ماته په داسې شکل باندې وکړي چې هغې به تر قیامته پورې انسانانو ته هغه صفت پېښېږي الله تعالی د قرآن د آیات راواستوی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا هغې خلک دي چې هغې در خپل ځان و بل چا ته ترجیح ورکوي خپله لوږه برداشوي د خپل نس ګوله د خپلې خولې ګوله په بل چا باندې خوري پر خپلو بچیانو باندې لوږه تېروي او د هغې نفقه په بل چا باندې خوري او خپله زنانه په لوږه باندې اراموي او د هغې نفقه و بل مسکین ته رسوي دا هغې خلک دي او دا زموږ د قرآن جز دی در قیامته پورې د صحابو دا صفت کې کول کېږي نو صحابه هغې خلک ولو چې هغې په خپل مابین کې د ورونو زندګي کوله چې هر څومره سخت حالت برالی در ځان یې بل ته خامخا ترجیح ورکوله چې کله د یرموک غزوه راورسېدله حضرت جهم ابن حذیفه رضی الله عنه یو صحابي دی هغې وایي چې د یرموک په غزوه کې ډېر زیات د مسلمانانو زخمیان پراته وو د یرموک میدان دا ټوله د مسلمانانو د زخمیانو ډک ما یو غړپ اوبه راواخیستې زما د اکا زوی و هغې ما په دې جنګ کې په سترګو نه ولیدی زما یقین سو چې هغه یو ځای زخمي سوی دی نو په دې زخمیانو کې ګرځم په دې خاطر باندې چې دا ګیلاس اوبه در دې خپل اکا در زوی پورې ورسوم زه چې کله زخمیانو لرالم زخمیان بې شماره پراته دي او ما چې کوم د اکا زوی ولیدی هغه د خپل بدن په وینو په خټو کې لړلی او په خپلو وینو کې کرنګ پروت دی او ما د هغې سر راپورته کې پر دې زنګانه مې پښې شوی او کوشش مې دا دی چې هغه اوبه په دې خوله کې ورته وکړم وایي په دې دوران کې چې هغې زه اوبه ورته برابروم په کونج کې یو بل زخمي نارې کې العطش العطش زه تږی یم زه تږی یم وایي ده د خپله خوله پر له ونیوله ول زما بجای ته اوبه هغه سړي ته ور ورسو وایي زه چې هغه ته رالم څوک پروت و هشام ابن ابي ربیع هغې پروت ما چې هغې ته اوبه سمولې د میدان جنگ په بل کونج کې دریم سړي د تندې نارې کې وایي هشام ابن ابي ربیع خپله خوله پر له ونیوله چې هغه ته یې ورسوه ما چې دریم ته رارسولې هغې شهید سوی و ما چې د هغې بدن سره سم کې
چې اوبه مې برته در هشامه پورې را رسولې، هشام هم شهید شوی او چې په منډه باندې د خپل اکا در زوی پورې را رسېده، مغم په شهادت رسېدلی. بیا د صحابه هغه ایثار اخی قرباني والا. بعض حضرت حبیب بن ثابت دا واقعه ده چاپ متعلق را نقل کی، د حارث ابن هشام د عکرمه متعلق را نقل کی چې یو حارثو د ابو جهل ورورو، عکرمه د ابو جهل زوی وو، او یو بل صحابي راځي د هغې نوم هغه د ابو جهل مورنی ورورو. وایي د دوی درې متعلق دا راله چې کله حارث ته اوبه را رسېدې نو عکرمه نارې کې چې العطش در هغې پورې ورسېدې، چې د هغې پورې ورسېدې درېم صحابي نارې کې چې درېم ته دی ورسېدې هغه شهید سوی و، چې واپس راتلی نور دوه هم شهیدان سوي ول. زه دا وایم چې دا د صحابو ایثارو، ځکه هغې په خپل مابین کې د ورونو زندګي سره کوله، او د ورونو د زندګۍ اثر دا و چې د هغې زندګي هغې د محبت په شکل په یو حالت کې چې به سختي راله، په سختي کې هر یو د خپل ځان و بل مسلمان ته ترجیح ورکوله او بل صحابي ته ترجیح ورکوله. زه د عامو خلکو ته وایم چې موږ او تاسو څوک یو، موږ او تاسو د هغه صحابو نقشه زندګي کول که غواړو، که چیرې د هغې صحابو زندګي کول غواړو، که چیرې د هغه صحابو زندګي او مرګرتیا دا په قیامت او په جنت کې کول غواړو، نو بیا خو نقشه د صحابو زما او ستا مخ ته نن پرته ده چې نن پر امت باندې، نن پر مسلمانانو باندې، نن پر دې علاقه باندې، نن پر دې مځکه او پر دې قومونو قبیلو باندې څومره سختي ورځي، څومره د ګرانۍ زمانه ده، څومره د سختۍ زمانه ده، انسانان د څومره سختو حالاتو سره مخامخ دي. نو بیا زما او ستا ایثار دا د صحابو خاصیت او ایثار زما او ستا د کامیابۍ علامه وه، او ایثار زما او ستا د سلفو خصلت او طریقه راپاته وه چې په دې حالاتو کې ما او تا ایثار و قرباني نه وکړو، د یو غریب سره مرسته نه وکړو، د یو چا د کور د نفقې بندوبست نه وکړو، او د یو چا مدد و تعاون نه وکړو، نو بیا به داسې نه وي چې د قیامت په میدان کې زموږ د صحابو او زموږ په نصیب کې د صحابو ملګرتیا او معیت را نسي. ځکه حالات ډېر ستړي را روان دي او حالات پر دې خلکو باندې ډېر سخت را روان دي. دې سختو حالاتو کې یو پر بل باندې رحم کول، د خپلو همسایګانو معلومات کول، او د خپلو غریبانو معلومات کول، او د خپلو قریبانو معلومات کول، او د خپل وس مطابق د هغې مرسته ته ځان تیارول. او مرسته الله تعالی ته څومره محبوب عمل دی. ایثار و قربانی د مسلمان سره کومک کول او د مسلمان حاجت پر کول دا څومره عظیم عمل دی. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی ډېر برګزیده پیغمبر او ډېر خوش پیغمبر. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی حضور کې خواست کوي، یا الله د پیغمبر علیه السلام امت ته چې د کومه درجه ورکړې ده په دې ټولو امتونو کې هغه درجه ماته راښکاره کړه. الله تعالی د نور حجابات پورته کړل. حضرت موسی علیه السلام چې د دې امت درجه د الله تعالی په حضور کې ولیدله، حضرت موسی علیه السلام بلا اختیار خپل سر کښته کړي. د دې دا معنا چې دا درجه د بل چا نه و په نصیب شوې. حضرت موسی علیه السلام دستي د الله په حضور کې خواست وکړي، یا الله دا امت په کم عمل باندې دې درجې ته ورسېدی؟ الله تعالی ورته یې موسی دې امت کې یو صفت ستا، هغه صفت د ایثار او د قربانۍ دی چې د خپل بچی لوږه دا برداشتوي، لیکن د بل د بچی د لوږې و کومک او د هغې و تعاون ته تیاریږي. ورته ایثار و قرباني زما په حضور کې دومره لوی عمل دی که یو سړی په خپل زندگی کې یو ځل ایثار او دوه ځله ایثار و قرباني وکړي چې کم شي ته د سړي په خپله ضرورت خپل ضرورت ختم کړي، هغه و بل ته ولورکړي. الله تعالی ورته د هغه سړي سره د قیامت په میدان کې چې څه حساب کو ما ته حیا راځي. چې کم سړی په دنیا کې د مسلمانانو سره د ایثار او د قربانۍ صفت وکړي او د ایثار او د قربانۍ عمل کوي، بیا چې زه د قیامت په میدان کې د هغې سره حساب کوم ما ته حیا راځي. زما حضور کې د هغې سره حساب نشته، هغه به بې حسابه جنت ته ورځي. نو ځکه زه دا وایم چې د صحابو صفت ایثار دی او دې امت ته چې الله تعالی لوړه درجه ورکړې ده، هغه د ایثار او د قربانۍ په بنیاد ورکړې ده.
نو هغه ایثار او قرباني د خپلو قریبانو سره د خپلو همسایګانو سره او په دې سخت ورځو په دې د ګرانۍ په ورځو کې د مسلمانانو سره کول دا د الله تعالی په حضور کې ډېر خوش عمل دی چې کله غریب راله غریب مه جواب وایي ځکه الله تعالی د غریب په جواب کې جوابولو باندې ډېر ناراضه کیږي. امام غزالی رحمه الله د حضرت عیسی علیه السلام یو قول را نقل کړي چې د کومې دروازې څخه غریب نا امید رخصت سي الله تعالی هغه دروازې ته اوه ورځې مسلسل د رحمت فرشتي نور پرېږدي. چې کوم کور ته غریب ودرېدی او هغې خپله غربت ښکاره کوي او هغې د یو شي غوښتنه وکړه او د هغې کوره څه نا امیده روان سو الله تعالی اوه ورځې مسلسل هغه کور د رحمت د فرشتو څه نا امیده ساتي. ځکه دا ډیره درنه خبره ده خپل مابین کې فهم سره کول. حضرت موسی علیه السلام باندې الله تعالی یو ځل وحی وکړي ورته یې موسی ستا پر قوم باندې کاختي راځي ستا قوم ته تیاری وکړي او ستا پر قوم باندې ډېرې سختې ورځې راځي د هغې سختو ورځو کې د ځان دپاره یو بندوبست برابر کړي د هغه سختو ورځو د بندوبست کولو په خاطر باندې خپل ځانونه د سختو ورځو ته تیار وساتئ. حضرت موسی علیه السلام چې کله قوم ته پیغام پیش کړي د موسی علیه السلام قوم دستي څه وکړو چې څه مغله یې درلود هغه یې سره راجمع کړه او په خپلو کورو کې یو بل ته دیوالونه سره سري کړو ول که چیرې د باندې دومره سختي راغله او موږ وتلی نه سلو یا را باندې باران سو یا را باندې وبا سوه یا را باندې دوړې سوې یا را باندې مرض سلو نو بیا به په دې دیوالو کې دننه یو د بل مرسته سره کوو نو په کورو کې دننه د محلې دیوالونه سره سري کړو. حضرت موسی علیه السلام ډېر انتظار کوي او قوم ډېر انتظار کوي لیکن کاختي نه راله وبا نه راله آفت و مرض نه راله. الله تعالی په حضور کې حضرت موسی علیه السلام راز و نیاز کوي یا الله موږ کو ډېر انتظار وکړ چې ډېره سخته کاختي او ډېره ستړې به راځي یو څه مې نه ولیدل. الله تعالی ورته هغه کاختي تاسو د خپله ځانه څه واړوله ورته څنګه مې واړوله الله تعالی ورته کم قوم چې په خپل مابین کې د رحم او د وسیلې اراده سره ولري زما د طرفه پر هغه قوم باندې بیا سختي هیڅ کله نشي راتللی او که د هغې قوم په مقدر کې سختي که د هغې قوم په مقدر کې ګراني که د هغې قوم په مقدر کې کاختي زه د هغې مخ اړوم د هغې قوم حفاظت د هغې کاختي او سختي څه کوم چې کوم قوم په خپل مابین کې رحم سره کوي. ځکه حدیث قدسی هم دی الله تعالی د انسانانو ته وایي ارحموا من فی الارض مځکې والا په خپل مابین کې پر لور رحمیږئ یرحمکم من فی السما اسمان والا به پر تې ورحمیږي. زما په الله قسم ګرانی راوستلې الله ده د الله په خزانو کې کمی نسته حالات سخت راوستلې الله تعالی دی دې کې د الله تعالی حکمت صرف په ما او تا امتحان دی. اوس که ما او تا دغه امتحان په ښه شکل باندې سرته ورسو او د خپل مسلمان مدد ته تیار سلو من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته چې سړی دې ورځو کې د مسلمان حاجت ورپوره کړي الله تعالی د دې ټولو قوم حاجت پوره کوي. لیکن افسوس پر ما او تا باندې نه زما او ستا مالداران څه کوي زما او ستا دکانداران څه کوي چې کله د 2 روپۍ سختي او ګراني نه راغلي دکاندار ظالم 15 روپۍ نور ګرانه کړي دستي ذخیره اندوزي شروع سي او دستي ذخیره د مال پټول شروع سي او دستي د مسلمانانو د بدن څخه د پوست کښل شروع سي. پر دې ظالم قوم به الله تعالی شی ورځې څنګه راولي چې کم قوم په خپل مابین کې دومره پر ظالمان دي هغې د مسلمان د مجبورۍ څخه ګټه اخلي هغې د مسلمان د مسکنت څخه ګټه اخلي هغې د مسلمان د بچي د لوږې څخه ګټه اخلي هغې باندې د مسلمان د بچي چغاره اثر نه کوي هغې قوم ظالم دی او په ظالم باندې الله تعالی ښې ورځې نه ویني او هغه ظالم قوم چې ظلم په خپله پر ځان کوي بیا د هغې پړه پر حکومت اچوه بیا د هغې پړه پر بل اچوه د هغې پړه پر بل اچوه د خپل ګریوان کې نه ګوري چې زه در کومه حده پورې ظالم یم. ځکه دا خپل مابین کې رحم سره کول ډېرې د غربت ورځې دي او ډېرې د ګرانۍ ورځې دي. زما د الله په ذات قسم چې ډېر درانه خلک دي او ډېر عزتمن خلک دي او ډېر د سوال او د مسکنت څخه ځان لرې کوونکي خلک دي لیکن نن د هغې کورونه د ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ دي.
نو په خپل مابین کې رحم پر لکول، الله تعالی به دا ورځې لري کې، الله تعالی به دا ګرانۍ لري کې، الله تعالی به دا سختۍ لري کې. او که چیرې ما او تا په خپل مابین کې سره ظالمان یو، بیا د الله تعالی د رحم انتظار نسو کولی. ګورئ چې کم فقیر درته ودرېدی، دکان ته درته ودرېدی، د مسجد کې درته ودرېدی، د کور دروازې ته درته ودرېدی، د خدای په خاطر مې جوابوئ. د قیامت میدان کې الله تعالی دې بنده ته وایي وَيَا ابْنَ آدم اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، اے بنده زه ډېر ورغلم، ما یو ګوله ډوډۍ در څه وغوښتله، فلم تطعمني، ما ته خو دې ډوډۍ نه کړه. بنده ورته یا ربي کیف اطعمتک وانت رب العالمین، ته خو د ټولو کائناتو خدای، ما څنګه تا ته ګوله در کړې وای، ته مال څنګه رالی، ما څنګه تا ته ګوله در کړې وای. الله تعالی ورته اما علمت ان عبدي فلان استطعمتك، تا ته پلان کړی ورځ در معلومه و چې په مسجد کې یو بنده ولاړ سو، زما بچان وږي دي، چې ستا د کور دروازه یو چا در وټکول، زما بچان وږي دي، او ستا د دکان په دروازه کې یو سړی ودرېدی، ول زما بچان وږي دي، او ته هغه دغسې جواب کوې. او که چیرې تا هغې ته څه ورکړي وی، لوجدت عنده، د هغې په څنګ کې زه ولاړ ولم. هغه څوک نو، هغه زما استازی و، صرف ستا د امتحان دپاره مې در استولی. نو ځکه دا د الله تعالی امتحانات دي، او دا ورځې او دا حالات الله تعالی د امتحان په شکل راوستلی دي. ځکه دنیا زندگی ټوله امتحاني ده، او دا غریبان دا نه د معلومه چې خامخا غریبان دي، دا کله زما او ستا د امتحان دپاره الله تعالی را استی، په ما او تا باندې امتحان کوي. نو په خپل مابین کې رحم سره کول، پر خپلو همسایګانو، پر خپلو قریبانو باندې فهم کول، او په دې ورځو کې د مسلمانانو سره ایثار او قرباني کول. او ایثار او قرباني د دې امت خاصیت دی، او په دې خاصیت الله تعالی دې امت ته ډېرې لوړې درجې ورکړي دي. الله تعالی دې دا مذاکره قبوله کړي. واخر